د لوی خدای په سپېڅلي نامه د ټولو دوستانو په اجازه 7 دقیقې وخت دی او په 7 دقیقو کې ډېر څه نه ویل کېږي. نو د مقدمو او د تفصیلونو نه به تېر شو. هغه اصل خبره به په شفر کې سره وکړو. مشهوره کیسه به د ټولو یادوي. په شفر کې درته وایم چې د ادبیات د حکومت د پیام رسولو مور مړه ده. نو ولې څه معنا؟ ادبیات د پیام د تولید پروسه ده. هغه نو په هره برخه کې چې په دې کې لومړی هغه څه دي چې د پیام د څه دپاره دی، د پیام محتوا پکې مهمه ده. بیا په دویمه برخه کې د پیام شکل دی او په دریمه برخه کې د پیام د رسولو وسیلې دي. زه په نور شان باندې نه ګرځم، د حکومت په عامه پوهاوي باندې خبرې کوم. د پیام د محتوا د تعریف لپاره متاسفانه د حکومت ژبه ګونګه ده. حکومت ډېر څه کوي. په دې تیرو 20 کلونو کې موږ د ډېرو بریاو شاهدان یو، مګر هیڅ کله موږ هغه ژبه نه ده موندلې چې په هغې باندې د حکومت بریاوې خلکو ته ښکاره کړو. د محتوا تولید وکړو. د محتوا تولید یوازې دا نه دی چې یو څوک راشي او مطبوعاتي کنفرانس ورکړي. د محتوا تولید ټول هغه څه دي چې شوي دي، هغه څه چې باید وشي او هغه څه چې باید ټولنه هغې ته متوجه کړو. نو په دې برخه کې هم ستونزې شته. د پیام شکل هم په مجموع کې په افغانستان کې هغه څه چې لازم دی د پوهاوي دپاره نه دی جوړ شوی. زمونږ پیام که په دینی مدرسو کې دی، که په مکتبونو کې دی، که په رسنیو کې دی، یا تجویزي دی یا تحریمي دی. دغه وکه دا مه کوه. حکومت باید سوره وکړي، رئیس جمهور باید چوکۍ پرېږدي. دا چې ولې یې پرېږدي، څنګه یې پرېږدي، په کوم میکانیزم یې پرېږدي، دې باندې خبرې نه کوو. یا حکومت طالب باید په حکومت کې شامل شي. څنګه شامل شي، د کومو لارو نه شامل شي، په کومو اساساتو شامل شي، څه ورسره ومنل شي، څه ورسره ونه منل شي، دا خبرې مهمې نه دي. باید شامل شي. تجویز دی یا تحریم. که چیرته حکومت دا کار ونه که، که چیرته حکومت ماشوم د تختونکو د لاس خلاص نه که، نو موږ سبا ته مظاهرې کوو. ارتباط یې څه شی دی؟ او دریم شی د پیام رسول دي. د پیام رسول لپاره موږ په کافي اندازه رسنۍ لرو، مګر دغه رسنۍ هغه ژبه نه لري چې د خلکو سره خبرې وکړي. زمونږ رسنۍ سیاسي بحثونو ته وګورئ. موږ که هره ورځ په هره رسنۍ کې 1 ساعت سیاسي بحث، سیاسي میز ولرو، نو یوازې د تلویزیوني میزونو شمیر د ورځې 10 ساعتو ته رسیږي. 10 ساعته د ورځې د اوسط ډول باندې 5 میلیونه نفر حساب کوي. تاسې 6 میلیونه کاري ورځې په سیاسي بحثونو باندې تېروئ، یا د بحث کوونکي په حیث یا د اورېدونکي په حیث. مګر دغه 6 میلیونه کاري ورځې چې هره ورځ ضایع کېږي، په دې کې موږ څه اورو، څه زده کوو. نو راځئ چې په بل شي باندې فکر وکړو. په داسې وسیله باندې فکر وکړو چې هم پیغام تولید شي، هم پیغام شکل پیدا کړي او هم پیغام ورسول شي. د هغې دپاره یوه ډېره ښه وسیله تفریحي ادبیات دي. تفریحي ادبیات هغه ادبیات دي چې د ساتیرې دپاره خلک لولي. خلک بیکاره دي، خلک وزګار دي، خلک 100 جنجالونه لري. دې ته اړتیا لري چې یو څه ولولي او فکر یې د ژوند د ستونزو نه بل خواته واوړي. دا یو ضرورت دی.
د دغه ضرورت د رفع کولو دپاره موږ هیڅ نه لرو، خو که موږ داسې تولید کړو چې هم دا ضرورت رفع شي او هم یې په ترڅ کې وکړی شو چې خلکو ته هغه پیغامونه چې اساسي پیغامونه دي په داسې ډول ورسوو چې په دغه په فکر باندې بوج نشي، دغه په احساساتو باندې بوج نشي، هغه ته په غیر مستقیم ډول باندې دا شی موږ تلقین کړی شو، نو په طبیعي ډول باندې د دې اثر هم دوامدار دی او هم ګټور دی. دا تفریحي ادبیاتو نقش دی. نو په تفریحي ادبیاتو کې مثلا پولیسي داستانونه راځي. یو پولیسي کیسه تاسې لیکئ، په دغه پولیسي کیسه کې تاسې د خشونت ضد پیغام رسولی شئ، د مخدره موادو ضد پیغام رسولی شئ، د امنیتي ځواکونو د قهرمانۍ پیغام رسولی شئ، د سولې او د ورځني امنیت پیغام رسولی شئ، او په این زمان کې هغه څوک چې دا لولي هغه ته تاسې د وکه مه کوه نه وایئ، تصویر ورکوئ. نو په دې ډول باندې د هغه په ژور احساس باندې کار کوئ. یوازې د امر و نهي په سطح باندې نه ده، د احساس په سطح باندې ده. رزمي داستانونه دي. زمونږ امنیتي ځواکونه، زمونږ ملي اردو هره ورځ قهرمانۍ کوي. دغه قهرمانۍ چا لیدلي؟ زمونږ رسنۍ چې ډېر څه وکړي دا ښکاره کوي چې یو عسکر لګیا دی، د وریجو یو کاوې چا په مخ کې په خاوره باندې چپه کړی دی او دا په خاورو کې وریجې خوري. دا تصویر موږ ډېر لیدلی دی، مګر همدغه تصویر تاسو کولی شئ په ډېر مثبت ډول بیان کوي. هغه عسکر دې ته نه ګوري چې ما ته چا کاسه ایښې ده که نه ده ایښې، هغه عسکر دې ته ګوري چې زه په جنګ کې یم، هلته مقابل کې را سره په مخ کې به خلک وژل کېږي او زه باید د هغوی د ژغورلو په خاطر کار وکړم، نه د خپلې ګېډې په خاطر. د دغه پیام تولید کار غواړي. نو په دې برخه کې یا مثلا جاسوسي داستانونه دي. د افغانستان جنگ ټول خلک وایي چې استخباراتي جنگ دی. دغه استخباراتي جنگ چا ولیده؟ چا پې خبرې وکړلې؟ خو کېدلی شي چې په داستانونو کې، په ناولونو کې په ډېر ښه ډول باندې موږ په دې باندې خبرې وکړو او خلک دې ته متوجه کړو چې خطر په کوم ځای کې دی او د مقابلې لارې څه شی ده. نو په ډېر اسانه ډول باندې موږ کولی شو چې د تفریحي ادبیاتو د لارې د سولې دپاره، د پرمختګ دپاره، د ټولنې د روح د آرامولو دپاره کار وکړو. ډېر مصرف هم نه غواړي. تاسې وګورئ که چیرې مونږ یو صفحه‌یي ناول لیکو او هغه فرض کړه 100,000 نسخې خپروو، په دې باندې مونږ هم 100,000 نفر مصروفوو، 100,000 نفر باسواده کوو، د 100,000 عسکرو روحیه پې تازه کوو، او یا 80,000 مثبت پیغامونه رسوو، او د دغه ټول شي لګښت چې ډیر شي 1,00,000 افغانۍ نه کېږي. مونږ که د ورځې یو ناول خپور کړو په دې ډول باندې، د ورځې یو، نو په کال کې د یو ټانک بیه مونږ پرې کوو، مګر اثر یې د 1000 ټانکونه زیات دی. نو د سولې د ترویج او تبلیغ دپاره، د سولې د بنسټیز کولو دپاره په ادبیاتو کې تر ټولو غوره لار زما په نظر د تفریحي ادبیاتو وده ده. په څرنګوالي باندې او په عملي لارو چارو باندې کېدای شي چې په بل مورد کې په سړه سینه بحث وکړو. اوس مې فقط غوښتل چې هغه عمومي تصویر ستاسو ته وړاندې کړم. ډېره مننه.